عثمان کاکړ څنګه وفات شو، حقیقت څه ده او څه ویل شوي. سلام ستړي مشئ. نن د لر او بر پښتنو لپاره له غمه ډکه ورځ وه. د پښتون قوم یو رسا غږ او تکړه مبارز عثمان کاکړ نن د کراچۍ په آغا خان روغتون کې ساه ورکړه. د نوموړي د جنازې مراسم به سه شنبه په کوټه او چهارشنبه د نوموړي په پلرني ټاټوبي مسلم باغ کې ترسره کیږي او همالته به خاورو ته سپارل کیږي. د نوموړي د مړینې د لامل په اړه بیا بېلابېلې څرګندونې کیږي. لومړیو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسحقزي ویلي و چې عثمان کاکړ د ناروغۍ له امله په تشناب کې غورځېدلی و او په سر ټپي شوی و. خو د نوموړي کورنۍ وایي چې دی وژل شوی دی. د عثمان کاکړ زوی خوشحال کاکړ وایي پلار یې په کور کې لوېدلی نه دی بلکې د ده په وینا په پلان وژل شوی دی. دوی وایي د عثمان کاکړ سر ژور ژوبل شوی و. دغه راز په پښه کې هم زخمونه و چې په غورځېدو کې دا ډول څوک نه ژوبلیږي. دغه راز د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي محسن داوړ بیا ویلي د عثمان کاکړ ورور منان کاکړ سره په اړیکه کې وم. د هغه د وینا مطابق او بیا مې د ډاکټرانو سره هم خبرې وشوې. د هغوی د رایې مطابق د عثمان کاکړ په سر کې ژور ټپ د پرېوتو له امله نه و جوړ شوی بلکې ښه مضبوط ګزار پرې شوی او داسې ښکاري چې هغه قتل شوی. موږ د عثمان لالا کورنۍ سره ولاړ یو او د دې پیښې د پوره پلټنې غوښتنه کوو. دغه راز د معلوماتو له مخې عثمان کاکړ ته په وروستیو کې د مرګ اخطارونه هم ورکړل شوي وو. نو د لومړنیو معلوماتو څخه داسې ښکاري چې نوموړی وژل شوی دی. په هر حال د نوموړي مړینه د لر او بر پښتون ولس لپاره له غمه ډکه پیښه وه او خلک سخت پرې خواشیني دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د عثمان کاکړ پر مړینه خواشیني څرګنده کړې او د هغه مرګ یوه ځای بللې. په چا به کور کلي ورانېږي، په ځینو خلکو باندې وران شي وطنونه. عثمان لالا رښتینی مبارز و. الله تعالی دې جنتونه نصیب کړي. انا لله و انا الیه راجعون. په هر حال تاسو دغه موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا چې تاسو پړ تر ازم په یو بخښنه سپارم. د الله په امان.